د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی و یا واو. و یا واو د پښتو په تورو کې 38 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 38 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د واو توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې د کړۍ په شکل راتاویږي او بیا لاندې خواته په مایل شکل حرکت کوي. دا راښیي چې واو داسې لیکل کیږي. د واو توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د واو توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، واو توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ونه او ترې لاندې واوره لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ونه په نوم کې یو ځلې او د واوره په کلمه کې هم یو ځلې د واو توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د واوره په کلمه کې د واو توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه واوره، لکه ورځ، لکه یو. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه ونه. شاباس. اوس مو چې د واو د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ. د واو توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د واو توری په لیکنه کې 2 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم واو توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د یو په کلمه کې. اوس دا ګورئ، واو توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ونه او ترې لاندې واوره لیکل شوې ده. دا ګورئ، د ونه په کلمه کې یو ځلې د واو توری په ځانته شکل راغلی دی. د واوره کلمه کې 2 ځلې د واو توری په ځانته شکل راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ونه رسمه شوې ده. پوهیږئ چې ونه یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ونې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ونه د کلمې لیکل یاد کړئ. د ونه کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. واو، نون، هې. توري چې سره یو ځای شي نو ونه لوستل کیږي. د واوره کلمه له 5 تورو نه جوړه شوې ده. واو، الف، واو، ری، هې. د ونه او واوره په کلمو کې مو د واو توري لیکل ولیدل. اوس به د واو توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د واو کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا ونه ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د واو توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا ونه ده، هغه ونه شنه ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست، دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه واو توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 2 ځلې د واو توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ واو توري پر سر واو توری ولیکئ چې د واو توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د واو د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د واو توري ځان ته شکل لیکو. ډېر ښه.
په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د واو توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه واو توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر واو توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو واو توری د اوري په کلمه کې په ځانته شکل راغلی. دوه واو توري د واوره په کلمه کې په ځانته شکل راغلی دي. په ژمي کې واوره اوري. او دویمه جمله داسې ویل کیږي واوره ډیره یخه وي. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې په ژمي کې واوره اوري لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه واوره ډیره یخه وي د جملې په سر ولیکئ. ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا ونه ده. هغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه ده. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر واو توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیک مو زده شي. دا ونه ده. هغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي. خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د واو توری لیکل شوی دی. د دې هر یو واو توري د پاسه واو توری ولیکئ. کله مو چې هر واو توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ
چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا ونه ده. هغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې واو توري تمرین وکړئ. د واو توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي واو توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ونه ده ولیکئ او په توره کرښه هغه ونه شنه ده ولیکئ. د واو توري یوازې شکل لیکو. د و توري یوازې شکل لیکو. د و توري یوازې شکل لیکو. د واو توري په پای کې شکل لیکو. دا ونه ده. هغه ونه شنه ده. په ژمي کې واوره اوري. واوره ډیره یخه وي. د و توري یوازې شکل لیکو. د و توري یوازې شکل لیکو. د و توري په پای کې شکل لیکو. دا ونه ده. په ژمي کې واوره اوري. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د واو توري شکلونه لکه ورځ، یو یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ونه، واوره، ورځ، یو، هغه، شنه، ژمی، اوری، ډیره، یخه، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.